ظالمانو لګېدمه هغه اجازه ته ما سره پټي کې کار کوه ناغلې وپر شوي دي تماچې مونږ ته یو ځای ډزه بل ځای ډزه لوپرانو سره ګرځي نصیحتونه باندې مو تړه ستړی شو دې خوا راپسې غنم راورسېدل لو ته تیار دي څه وکړم تماکو کې بچې مات کړم کوله وکړمه خو څاروو لګیا وکړمه الله دې په موږ خپل فضل او رحم وکړي دې خوا راته پټي هم شاړېږي کور راته هم نورې لانجې دي زه الله دې په موږ رحم وکړي نو तारा मामा अभी से शीरी यारो हाँ वाह अगर तो रोज माती मिली रही तारा सारा पटोटा का लगा हुआ और रोजो मसरा मात हुआ क्या खबर है देखो कड़ा यार खुद जमा बीही दे जहन न होते वा هاي وچی خاطر دې پکې خوري شي خاطره او دومره مکه وا خاطر د چا د سترګو د کاکا بیا نوې تماچري اغستره خو نه ګټه دی بوګوا یاره ما خو یې په دې بزه شپې له د اختر شپه د وړه به پې کوم خو چې ته ویل د کاکا زویا یو جاجر به پې درته وسموم وډغه ظالمانو لګېدمه یې لکه دا خو د ایجاد رور دی یار اوهو زه ځم چې خلک راولمه هغه ایجاز ته ووایم د خدای تعالی ظالمانو دا وایي فایرنګ تاسو وکړو हाँ वाह ظالم هلته دې رورو لګېدو دا څه ویتل خاتمه رورو لګېدو او که نه یا الله دا زمانه څه وشو دا خبرې پرېږدوی راځئ چې هغه هسپتال ته وځو یا دا څه وشو د دې ناصر د لاسه زما رور مړ شو یا خلکه د خدای خاطر وکړئ د اختر خوشحالۍ په نور څه باندې وکړئ د دې ټوپکو تماچو نه ووړئ سبا به بیا داسې خفه یې لکه څنګه چې نن مونږ خفه یو هله د خدای پاک صبر درکړي او موږ دې خوشحالو کې ډزې وکړو خو موږ ته دا پته نه چې دا ګولې به د چا په کور پرېوځي او دا راله نن ستا په کور پرېوته ګرانو ملګرو د اختر شپې ورځې دي د هوایي فایرنګ نه ځان وساتئ ځکه چې په دې هوایي فایرنګ باندې د چا په کور کې غم هم جوړېدی شي نو ستاسو لږه شانتې خوشحالي په چاکر یو قیامت هم راوستی شي ګرانو ملګرو که زموږ نه په دې ویډیو کې څه غلطي شوي ستاسو نه معافي غواړو او چې چېرته مو سې ښاد او آباد اوسئ والسلام